أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري. اے دربار والو خبر راکی ماتا خبر راکی ماتا پبارد کار زما کی وزسوکما ما كنت قاطعة أمرا نيمز فیصله کون کی دیو کار حتی تشهدون تردی چی حاضر شی تاسو. زخو لازم تاسو نه مشوره علم دلته بله فایده مشوره کی دومره خیر دی چې دی مشوره واغسته انجام څومره خره ووتو. او فرعون سویلو ما اریکم الا ما ارى مشورې نشته وي خبرم دقه دا کوم چیزه کو قومي تباکو په خپلم تباشو. قالوا درباريانو نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. من خاوندان د طاقت یو او خاوندان د جنگ سخیو. والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. او خبرتا تسبار لي شویده نو گورت چیس حکم کے. اگو تی که زمانگ خبره که نو منگو تیاری والی خبری تا منگواری خبری تا تیاری و منگو خد جنگ والیو او خب پوج را سرمشتی خود تسه اگر دیرو خیار خزوا او سوچیو که دی سلیمان علیہ السلام دی زور تیو کتو دی طاقت دی جا اللہ پیریان دا غدا پارا مسخر کردی دیو دا حیوانات هواگانی دیوی قالت وی آغی ان الملوک اذا دخلوا قرية یقینا باچایان کلج داخل شیو کلیتا افسدوها نو خراب کیاغا وجعلوا اعزت اهلها اذلا او وگرز عزت منو شیدن کی داغی زلیلان وكذلك يفعلون او دغشان بدوی کی. دا زورور خلق چیو یو علاقی تا ورشی گنا اغا علاقه طوله ببل طرف والی کم چی عزت منی اغا زلیل شیو دوی بم دیسی کیزی که خزورور خلق تی خوزی و بلکار کوموی ویدت ایو هدیه لیگما گورو چی دیسه کئی. وإني مرسلة إليهم بهدية او یقینا زلیگون کی مدویت یو تحفا فناظرة بما يرجع المرسلون نکتون کی یمچی سبا واپس کی لیگلی شویتا یا فناظرة بما يرجع المرسلون نکتون کی یمچی پس سبا واپس کی لیگلی شوی گورم چی اگوی سے جواب روڑی. فلما جاء سليمان نهركل جراغ لدالي سليمان عليه السلام تا قال تمدونني بمال وياغا اي امداد کوي تاسو ما سره په مال باندې غوسش تاسو که سیما په دې باندې غلې کوي چې دا والو د دې خبرو نه غلې شي چې تاسو شرک کوي تاسو دا کوي اوس ما په مال خوشاله وي. فما آتاني الله خير مما آتاكم بس آغا سا چرا کری دی ما تا اللہ غور دی دا آغا سا نچی تاسو تے در کری دی بل انتم بیادیتکم تفرحون بلکہ تاسو پر ڈالی اخبر باندی خوشحالی گئی اخبر ڈالی مویسیو خوشحالیانی ہو سرکوئی. ارجع الیہم واپس لارش دویتا عسوک چرا لگلے شو آغتے ہوئی. فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم بها بس خام خابره ولو منگا دوی تا دی سلاح کری چی نبی طاقت دا مقابلی دا دوی پاغی باندی اس وس بے پی نرسی. ولنخرجنهم منها اذلا او خام خا او بباسو دوی لرا دا دغا کلینا زلیلا وهم صاغرون او دوی بس پکی. دا پیغام تولی کو بس اگر روانشو روانشو پیریانو پا ذریعه باندی با سلیمان علیہ السلام وقت پا وقت بلقیس خبر آغستو کله چې د فلسطین ته ورا نږدې شوه نو هغه د خوا کې چې کوم مشران ورسره ناستو د هغوی نه تپوس وکړو وایي تاسو کې به څوک د هغې هغه شاهي تخت زما خوا ته راورسئ مخکې د دې نه چې هغه راشي. قال یا ایها الملأ وی سلیمان علیه السلام دربار والو ایوکم یأتینی بعرشها کم یو به به تاسو کې راوړي ما ته تخت د هغې قبل ان یأتونی مسلمین مکی دا دین چراشی دوی ماتا تابداری کون کی. قال افریت من الجن اویو طاقتور د پیریانونا
انا آتيك به قبل ان تقوم من مقامك زبر اولم تاته دا مخی دا دینه چی پاسی تا دا زی خپلنا دومره طاقتور وی دی مجلس تا ختمیدون مخی ومارا رسولی و انی علیه لقوی امین او یقینا زپدی باندی خامخا طاقتور امانتگری اما قال الذي عنده علم من الكتاب ويا کشی دا غسر علم دا کتابو دا یو تنو چی دا مفسرین اختلاف تلا سوکو بعض وی د نوم آصف ابن برخیا د سليمان عليه السلام یو تابعدار ملګری او علم د کتاب سره یعنی د سره علم د الله د هغه لوی نوم چې هغه ته اسم اعظم ویل کیږي د هغه په ذریعه چې به د الله اسم اعظم به وي او دعا به وکړي چې سبه غوښتو هغه بول الله وکړي د بعض مفسرین چې دینه مراد جبرئیل علیه السلام دی بعض وی په خپل سليمان علیه السلام چې هغه سره علم د تورات الغرض اوی اغا کسی دا غسر علمو انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک زبر اولم تاته دا مخی دا دین چی واپس شی تاته نظرستا استرگو رب اندازی کی بید در اولم فلما رآه مستقرا عنده نو هر کله چی ولیدو سلیمان علیہ السلام تخت چی پارام پروتو دا اغا پخواکی چی کتوی تخت پخواکی پروتو استرگی در رب اندازی کی ولر اولم قال هذا من فضل ربي وی دا مهربانی در رب زمان دا مهربانی دا الله طرف نه ده ليبلوني اشكر ام اكفر دی دا پاره چی امتحانو کی پما باندی چی آیز شکر کوم کنا شکری کوما ومن شکر فإنما يشكر لنفسي او چاچی شکر کن یقینا ده شکر کی دا پاره دا فایدی دا خپل ځان ومن كفر او چاچی ناشکری وکړه فإن ربي غني كريم يقينا رب زما به حاجت عزت والده قال نكروا لها عرشها وی سلیمان علیہ السلام ناشنا کی دیت تخددی ننظر گورو منگا اتهتدی ام تكون من الذين لا يهتدون چی آیا ہدایت مندلیشی کدا داغ کسانونا چی ہدایت نمومی گورو چی پیجنده شی کنده دا کسانو دا چی نشی پیجنده فلما جاءت قیلا هكذا عرشک نو هر کل چرالا ورطویل شو آیا دیسی دی تختصتا قالت كأنه هو او یاغی گویا دا هغه دی او دا خو هغه دی اوتینا العلم من قبلها او راکړی شوی دی موږ ته علم په نبوت ستا مخکې د دې نښې نه سلیمان علیه السلام چې ورته کله دا نښه ورښکاره کړه ښه دا نښه هم دې دپاره ښکاره کوله چې ګورې زه پیغمبر یم په ما ایمان راوړئ دا معجزې دي هغې ورته وویې د دې نښې د لیدو نه مخکې موږ ته ستا د نبوت په باره کې علم میلاو شوی و وكنا مسلمين او شو منگا تابدار وصدى ما كانت تعبد من دون الله او من کری ودا د توحیدنا هغه سچی بندگی به کول دی سوا د الله نه یا معنی دا چې من کړه دا سليمان علیہ السلام د غیر الله د بندگی دی شرک نه من کړه انها كانت من قوم كافرين یقینا ودا د قوم کافراننا قیل لها دخول الصرح اولی شو دیتا ورننوز بنگلیتا فلما رأت نهر کلچی ورد لدی یا بنگلا حسیبته لجا گمانیو کو باغی باندی ده چپی وکشفت عن ساقیها او لری اکڑ جامد پندوخ پلونا داسی خیسته بنگلا و ده سلیمان علیہ السلام لاندی پکی اوبا بیدی اوبا او پاغی لپاس شیشه لگی دلیوه دا بلقیس سی کله ورننوتا نو دی گمانو کو چیره دا خو چپه ده اوبه دی نا کپڑه اوچه تکره نو پنده اخکاره شوی او دا دیزی که دی دا عقل ندلتا کاروانه غس وجه دا دا چی دی نخکاره کول خو دو نقصانات تی یو نقصان داره چی دا کپڑه بلم دی شی دویم نقصان داره چی پنده بخکاره شی نو کپڑه لم دی دا وړه خبره ده پنده اخکاره ده دا غټه خبره ده بل خبره بس خلق داوی زمون دی خلقو که مشهوره ده ولیعظو بالله ده پیغمبرانو گستاخی ده
وی سلیمان علیه السلام په قصد دا کار وکړو ځکه چې هغه وی د دې د پنډۍ لیدې خبر شوی چې په دې ویښته ډېر دي نو دی کتو والعیاذ بالله د پیغمبرانو ګستاخي ده د هغوی بېادبي ده قال ویاغه انه صرح ممرد من قوارير یقینا دا بنگله جوړه کړې شوې ده د شیشو نه سلیمان علیه السلام ورته ویل راځئ مه هېرېږه دا د شیشو نه جوړه شوې ده قالت وی بلقیس ربي اني ظلمت نفسي ای ربا زما یقینا ما ظلم کړی د خپل ځان سره واسلمت مع سلیمان لله رب العالمین او زه تابع شوم د سلیمان علیه السلام سره خاص الله رب العالمین ته ایمان راوړ